روداتو ولسوالي د ننګرهار له هغه سیمو څخه ده چې کرنیزې ځمکې ډېر حاصل ورکوي. د روداتو ولسوالۍ وطن بزګر جعفر وایي د دې ولسوالۍ ځمکه د هر ډول حاصلاتو لپاره مناسبه ده چې په خبره د غنمو او جوارو ترڅنګ پکې مټرو، الوګانو، پیازو او کاهو ښه نتیجه ورکړي. زمونږ د زراعتي ځمکې خو بس حاصل ورکوي، الوګان او چا خبره ټیپر او مټر او ګوپي هر څه کېږي، خو موږ خپله سربند ته ډېر ضرورت لرو او زمونږ د سیلابونه چې راشي سربند ویسي بیا بس زمونږ د سبزیجات بس بې نتیجې پاتې شي. د دې ولسوالۍ یو بل بزګر اسیر الله بیا له اړونده ادارو کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې ترڅنګ د اوبو د مهار لپاره د سربندونو جوړولو غوښتنه کوي. دلته اوبه کمې دي، زموږ بندونه چې دي د سیلابونه وړي دي، کاریزونه هم کم شوي دي، باندې کار راته وشي. همداسې چې اوس موږ ته اوبه دلته زیات دي که نه، ټول شی نه دلته کېږي، ډېر ښایسته ځمکه ده. موږ ته یو بازار ولا دغه چې کله زموږ حاصل بیا ورسېږي په ټولونو او د هغې باندې اوبه کړو، بې بازار هغسې نه وي. په ورته وخت کې د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مطبوعاتي مسؤل اجمل سبحاني کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې ترڅنګ د اوبو د ښه مدیریت لپاره د کانالونو او سربندونو جوړولو ډاډ ورکوي. خوشبختانه باید ووایم چې سږکال په ننګرهار کې چې کوم سبزیجات کرل شوي دي د هغې دپاره نه یوازې ننګرهار بلکې نور ولایت ته هم صادرېږي، نو د مارکیټ ستونزه یو څه حل شوې ده. د سربندونو په برخه کې باید ووایم چې زموږ کرنې ریاست د ځمکو د اوبو خوار او د اوبو د ښه مدیریت دپاره د روداتو سربیره په نورو ولسوالیو کې هم کانالونو او سربندونو باندې کار روان دی. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي له بزګرانو سره یې مخکې هم اړینې مرستې کړي او راتلونکي به هم د بزګرانو اقتصادي پیاوړتیا لپاره اړین ګامونه پورته کړي.